نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره 123 نمبر آیات خوانواله تر آیت نمبر 128 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب نشته نجات پا ارزوگانو ستاسو باندی او نه پا ارزوگانو د اهل کتابو. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. چاچی عمل اکبدو سزا باور کریشی دتا دا اغی او اوبنمومی زان لر سیوا دا اللہ ندوست او نه امدادی. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن او چاچی عمل اکنیک یعنی ناری نایا زنانا پدا سی حال کی چوید مومن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. ندغ کسان درن بش جنت تا او ظلم بون کریشی پدئی باندی پا اندازی د داغ د کجوری د ہڈو کی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا. او سوک تڑیر خیستا پا اعتبار د دین دا غچانا چکی خود دو غاړ خپل الله تا او دې متبع د سنت او تابعداري وکړه د دین د ابراهیم علیه السلام چولاړو په توحید ماتون کې و د شرک. واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولو الله ابراهیم علیہ السلام لرا دوستو. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بكل شیء محیطا. او خاص دا اللہ اختیار کی دی آغا چی اسمانونو او آغا چی زمکو کی دی او دے اللہ پہر یوشی باندی احاطہ کون کے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. او تپوس کئی دیستانا پا بارا دو حقوق دو خزو کے تور توایا اللہ جواب در کئی تاستا پا بارد دئی کے. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. او آغا چلستیشی پتا سباندی پا کتاب کے پا بارد یتیمانو جنکو کے آغا جنکای چنور کئی تاسو آغا جنکای چنور کوئی تاسو اغیتا
آغا مال چې مقرر شوی دی اغی لرا وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان او مین ساتي تاسو دا چې نکاو کوي تاسو اغی سره او کمزوری د ماشومانو نا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ او دا چودرے گئی تاسو د پار یتیمانانو په انصاف سرا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا او آغا چې کوي تاسو سنیکی پس یقینا الله دې پاغي باندې پوها وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا او که یو خزا یرید د خپل خاوند د بد اخلاقاینا یا د مخ اړولنا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا نو نشته گناه په دې دواړو باندې دا چې صلحو کی دواړه په خپل مینس کې صلحا والصلح خیر او صلح غوردا واحضرت الانفس الشح او حاضر کړي شوی دي نفسونه بخلتا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا او کتا سنے کی کوئی او ځان بچ کوي د مناهیو د الله نا پس یقینا الله دې په آغا چې کوي تاسو خبردار